السلام علیکم یارو جوړ موړ ټیک ټاک تازه په مزه چارو پنج بیخي اس څنګه وجرګه وملیده ما اټکلونه مو ولیدل پرېکړې مو ولیدې وای عملیات کامیاب شول او سړی مړ شو او بې غیرته دیم خو ژوندی دیم بس داسې فیصلې وي ما تاسو ته ویلي دا پنجابۍ ډرامه ده دا د ایس آی ګیم دی دا د پنجاب یوه دسیسه ده پښتانه په بې غیرته کوي دا راټولوي کوي غیرتي خلک پکې ګوري ایمل میلو مو ولیدل چې ورته راغی هغه که سوډر دی کار څه دی خو سپینه خبره یې وکړه چې موږ به د پاکستان د قانون لاندې فیصلې کوو یعنې د پاکستان خلاف یې نه کوو سپین یې وویل ابل محسن داول راغی په پاکستان په افغانستان ته خوله راواچوله دا لکه د جمهوریت دوه لوړې چې په یوه ورځ 2019 کې وشوې اشرف غني ځان ته وکړه عبدالله ځان ته وکړله دغسې د محسن داوړ او د منظور پښتین نظرونو کې فرق و منظور پښتین ویل چې د پښتونخوا نه افغانستان ته ضرر رسېدلی دی هر وخت دا باید امن کو او محسن داوړ ویل چې د افغانستان نه پښتونخوا ته ضرر رسېدلی دی خو د پښتونخوا نه خو د طالبان خو دغه 3 کاله کېږي راغلي د مجاهدین خو دا 13 کاله کېږي چې دغه سیمه کې دي نو دغه 70 کاله دلته مشکلات چا جوړ کړي وو نو خبره دا ده چې خیرې او ژړاګانې علامې د غلامۍ دي دا خاوره به څوک داسې په زارو ازاده نه کړي ښه مې اتن ته زړه و ښه مې داسې یو چا په اصطلاح چې ښه راتڼ ته زړه و چې ویې کړمه خو بیا هغه شهیدان چې مستند په جرګه کې وړاندې شو هغه نه وشرمېدمه هغه زرګونه شهیدان لکونه هغه کونډې رنډې بورې ورارې زخمیان یتیمان هغه رایاد شول کني ما ښه لایف کې ورته راشم چې وروره څومره کنځلې مې ماته وکړلې کنځلې مې وکړې که نه ښې ډېرې کنځلې مې وکړې دا هغو باشعوره کسانو وکړې چې دغه پښتنو ته وایي اوله دا شعور زده کوي دا شعور کې پکې پیدا شي وروسته بیا فیصلې او اقدامونه او جنګونه کیږي دا باشعوره کسان ما ته یو د پوهنتون استاد مې لیکلي وو ښه هوښیار هم ځان ته وایي کتابونه هم چاپ کړي دي وایي جمهوریت کې چې ته بندي وې ما یو لس پوسټونه در باندې وکړه زه اوس پښیمان یم دا اوس ته خدای چې نه یې پښیمان خلکو ته کومې تمې ورکړې وې دغه جرګې دا دومره مظلونه دا دومره شهیدان دا دومره کونډې رنډې دا انتظار د خلکو هیلې تمې توقعات چې دا به پښتونخوا جوړېږي دا به د پښتنو ځان ته هېواد وي یا لویه پښتونخوا جوړېږي ما هم دا درته ویل چې دغه فیصلې دغه حقونه دغه شیان چې دي د غوښتنې دا په وړو جرګو کې هم کېدلی شي دغه جرګې د لاریونونه او د منډې تړلې جلوسونه دا جمهوري نظامونو کې ډېر عادي دي زموږ خلکو ته جالبه برېښي ځکه دلته نشته په افغانستان کې چې نورو ځایونو کې وي دوی وایي چې ولک لکه چې هېواد ړنګوي نه ډونالډ ټرمپ په سنا مجلس ورخته هلته خلک یې ووژل خو د امریکا خلاف نه و دا خلک هم داسې دي د عمران خان نه ښه پاکستانی منظور پښتین دی یعنی عمران خان ښه پاکستانی دی که منظور پښتین معلومه خبره ده چې عمران خان ډېر کار کړی دی که منظور پښتین معلومه خبره ده چې عمران خان ډېر کړی دی عمران خان ډېر محبوبیت لري ډېر جلوس لري ډېر لاریون لري که منظور پښتین معلومه خبره ده ښه چې عمران خان یوازې د زندان نه راخلاصوي بیا تا ته په دې جرګون باندې په دا لر او بر باندې تا ته آزاد پښتونستان درکوي حقوق درکوي بس برق ته خوشحاله پښتانه دي خرڅ که شهیدان دي په دا برق باندې خرڅ کړل دا برق خو دوی بیا یو چانه پروژه واخلي پیسې به ورکړي بله لویه پروژه دا شوله چې پښتانه به اوس د پښتنو پر ضد باندې جنګېږي مخکې د پاکستان پنجابیان جنګېدل پښتنو سره اوس به اربکیان جوړ کړي د پښتنو سره به جوړ دا به یو بله فاجعه رامنځته کړي هغه د نن ټي ټي پي داسې برید یې کړی دی په بنو کې 28 کسان یې مردار کړي دي د پنجاب دا دوی وایي دغه بیا پرېکړې غټې پرېکړې چې وي وایي طالبان او داعش دا ګوره په یوه کټګورۍ کې ویشتي وو او فوز دا به له سیمې نه وځي دا فوز چا په زور راوستی دی په خپله راغلی دی دغه د ټي ټي پي والا طالبان چې دا ولې تا یې پلار مینځکه ده تر تای کاریز نه وای دی کوهی نه وای دی وجره یې وره مېلمانه یې زیات دي نغره یې ګرم دی ځمکه یې تانه زیاته ده شیخ نختیکار یې تانه نه وای دی توزه داسې به درته ووایي
صبر یو دوه کسان درکې وولي حلالي کې بیا به تاسو ته معلومات وشي دا د لیندې مو چې ربړونه مو ور واخلي دا هوا ککړه کې بیا به تاسو ته معلومات وشي. تاسو یوازې کنځلو ته حقیقت نشئ درکولی. کنځلې په میډیا کې داسې دي لکه د مرغۍ غول، جامې نه پې مردارېږي، جامې نه پې بېلمازېږي. تاسو که غواړئ منطق ووایئ، غټ غټ سړي به وي، استادان به وي، پښتنو ته به شعور ورکوي، خو تا ته کمنټونه کې کنځلې کوي. دا پاکستان ته تر پولیسو اربکیان ارزان پریوزي. دا ته چې اوس اربکیان جوړوي په پښتونخوا کې، دا اربکیان دوی ته ارزانه پریوزي. ځکه ارزانه ته پریوزي چې پولیس تجهیزات او امکانات او دغسې دریشي او معاش او ډېرې کیسې غواړي که نه. خو اربکیان شی غواړي، لږ چرس غواړي، چکه لډو غواړي، پرې قیتې غواړي، لږه ډوډۍ غواړي او معاش ټوپک مپک غواړي او بیا د ټي ټي پي پر وړاندې ته جنګوي. موږ ډېر ښه سره پېژنو، موږ نږدې یو، همخانه یو سره، په دې باندې پوهېږو. ټامیانو نه اوس دوی نظر غواړي. نو خبره دا ده چې موږ چې کوم اټکلونه کړي وو هغه رښتیا شول او د ناکامۍ علتونه یې دا دي چې دوی د ټامیانو نه نظرونه اخیستل او ټامیانو په افغانستان کې جمهوریت ړنګ. ټامیان که ښه خلک وایي جلاوطن به نه وای، فرار به نه وای او سوسیال ته به نه وای پراته. ټامیان که داسې طراحان وای خلکو ملکونه یې جوړول، خلکو ته طرحې ورکولی. امرالله صالح په افغانستان کې تر ټولو متعصب کس و. تا د خدای و چې د جمهوریت د پښتنو یې داسې د زړه نه ملاتړ کړی وي، خو هغه نه یې وکړو، د شر او فساد دپاره یې وکړه. همدوی ناکام هم که جرګه چا ناکامه کړله؟ خو میلو ناکامه کړله، ایمل ولي محسن داوړ ناکامه کړله، د پنجاب په کې لاس و او د خارجیانو په کې لاس و. موږ داسې نه وایو چې منظور پښتون دی به داسې په حقه نه یې راوتلي. هغوی د پښتنو بې غیرته کولو په ضد باندې راوتلي دي، خو غوښتل یې جرګه هم کامیابه شي. خو داسې خلکو ورته ناکامه کړه چې په هغو خلکو دلته جمهوریت هم ناکام کړی و. نو زما خبره دا ده چې وزیرستان کې اربکیان نشي اوسېدلی. که بیا اوسوي نو دا نوم به له وګټې، لکه په افغانستان کې چې جنرال رازق د اربکیانو مشر ول، د پښتنو باندې ظلم کوو. په کوزه پښتونخوا کې بیا منظور پښتین د اربکیانو مشر دی او دا به تاریخ ولیکي. صحیح تاریخ به دا ولیکي چې د پنجاب دفاع اوس منظور پښتین کوي. صحیح پښتانه پې وژني په یو برق باندې، په یو زیرمه باندې، په دې باندې چې لږ اربکیانو ته معاش شی ورکړي. دا خو به پروژه راواخلي امریکا نه، یو چا نه به راواخلي. نو ټول هغه هیلې، امیدونه، غرونو کې مزلونه، هغه شهیدان، هغه انتظارونه، د خلکو امیدونه، تاسو وګورئ پروفایلونه خلکو ټول د منظور پښتین او جرګې او د شهیدانو عکسونه لرې کړل. ټول توف لعنت پسې وایي. 100,000 میسجونه راغلي د ما نه بخښنې غوښتې وي. وای تا اټکلونه سم و، ته ولي یې او که ولي نه یې خالي هم نه یې. وای موږ بخښنه غواړو. ما ټول بخښلي دي، هېڅ مشکل نشته. ما ته ویل چې د فیسبوک او ټویټر او د میډیا کنځلې داسې دي لکه د مرغۍ غول، جامې نه پې بېلمازېږي. نو که تاسو غواړئ لږ د خپل شعور لوړ کړئ، لږ داسې په بهر پسې منخلی. ټول عمر کله امریکا پسې نښتي وئ، کله په روس پسې نښتي وئ، کله په پنجابیانو پسې نښتي وئ، کله په انګریزانو پسې نښتي وئ. تاسو به خپله کله سړي کېږئ، یعنې تاسو به سړي کېږئ نه د مولانا بجلیګر خبره. تاسو به عقل نه زده کوئ. که ټول عمر به زه تاسو ته لګیا ومه او اټکلونه به درته کومه، مخکې به درته کېږم. کني نیت خو مې داسې و چې دا یو خوا داسې 100 کیلومتره کنځله درته وکړم او ما ډېرې ښې زده دي، تر تاسو مې ډېرې ښې زده دي. موږ هغه وخت کې کنځلې کړي دي، دلته امریکایانو په منځ کې موږ کنځلې کړي دي د حکومتونو ته. ځان ته به ډېر غټ غټ خلک ویل، نه څپړې مو خو دي وایلي مو، زندانونه مو تېر کړي دي. خو هغه وخت کې بیا موږ کولې. اوس ځکه نه کوو چې مخ راوړي، بیا به وایي چې حاکم هم یې، خلکو ته سپک ردم وایي. که نه جوړېږي خو نفرت سره په مینه ولاکه تاسو ارځئ. نو خبره هم دا کوله چې پنجاب دپاره به اوس منظور پښتین پی ټي ایم دا جنګېږي او پښتانه به خپله دلته به فاجعه رامنځته شي. چا ناکام کړ؟ ټامیانو ناکام کړ د جرګه. دغسې جرګه به بیا هم کېږي، هېڅ معنا به نه لري، والله نه حق ورکي نه بل شی ورکي، یوازې به دا وي چې استعمالوي پښتانه په بېغیرته کوي. ټي ټي پي ته اچولې وه. ټي ټي پي نه هم داسې برید کړی دی سړیه
چې خوند یې پې کړی دی.